درېیمه اندېښنه د یونسکو نه پاملرنه. د جام څلی یا مینار د 2002 کال د جون پر 28مه د بوداپست په ښار کې د یونسکو د نړیوال میراث د کمیټې په 26مه غونډه کې چې د یونسکو د تعلیمي، علمي او کلتوري سازمان لخوا جوړه سوې وه، د نړۍ د کلتوري میراثونو په لیست کې د جام مینار شامل سو. خو له دې سره سره هغه څه ته چې اړتیا ده د یونسکو ادارې د جام مینار په اړه خپله دنده پوره نه ده ترسره کړې. د افغانستان نامتو لرغونپوه ارواښاد پوهان محمد رسول باوري لیکلي دا او دې ته ورته نورې اندېښنې سته چې نه یوازې د مسؤلو ادارو منصوبین ورسره مخامخ دي، بلکې د هېواد ټول فرهنګیان او عام وګړي د دې نامتو مینار د مسؤلیت له امله اندېښنې لري. همداراز په غور ولایت کې یو شمېر مدني فعالانو او خلکو BBC ته ویلي تر اوسه دولت یونسکو د دې مهم څلي د بیا رغونې لپاره اساسي او د پام وړ کار نه دی کړی.